installation Windows 7 installation دا مونږ اصل کې د سنا through USB د USB د لارې به مونږ Windows 7 installation څنګه کوو. We have to do that. که سبا تاسو نه سو کوېسچن کوي چې آیا Windows 7 installation د USB د لارې څنګه کیږي، نو دا غیر لپاره موږ سره خپلې طریقې دي باید چې هغه تاسو ځان سره نوٹ کې. خو چونکې ریکارډینګ شروع دی نو تاسو به ځان سره فلیش کې دا ریکارډینګ والے کولی شئ به د دې لارې نه. کله چې تاسو سره Windows 7 انسټالیشن کوئ نو دا غیر لپاره یو څو خبرې تاسو سره مهم دي چې هغه ځان سره you have to pick ځان سره په ذهن کې یاد ساتئ. نوٹ اصل کې دا دی نمبر 1 خبره دا ده چې تاسو سره سلور جی بی اور اباو فلیش اور USB پکار دا. د Windows 7 USB انسټالیشن لپاره تاسو سره د سلور جی بی نه زیات یا د سلور جی بی برابر USB فلیش پکار دا USB پکار دا. دویم تاسو سره یو سافټویر پکار دی چې هغه ته اصل کې Windows 7 ISO to USB tools وته ویل شي. دا یو سافټویر دی دا بس تاسو له بیا درکم. نو اول خو تاسو سره 4GB اور اباو فلیش اور USB پکار دا او دویم چې کوم دی Windows 7 ISO to USB tools دا تاسو سره پکار دی. نو Windows 7 ISO to USB tools دا یو سافټویر دی او بل یا سلور جی بی یا د سلور جی بی نه زیات غټ USB ما سره پکاري. دریم نمبر چې کوم دی Windows 7 Ultimate 32-bit ISO فایل تاسو سره پکار دی. دا درې وانه خبرې تاسو سره مهمه دي چې تاسو سره موجود وي. که په دې کې تاسو سره یو نه وي موجود یا دوشته یو نشته دی یاد ساتئ دا به تاسو سره بیا کار نه کوي. It won't work then. نو باید چې تاسو دا طریقه ځان سره دا ذهن کې یاد وساتئ چې یا به د سلور جی بی نه فلیش زیاتی یا به د سلور جی بی برابري اصل کې ډېر. سیکنډ Windows 7 ISO to USB دا یو سافټویر دی دا تا لپاره پکار دی. You need that. A software. دا یو سافټویر دی تاسو د نیټ نم ډاونلوډ کولی شئ. هغه تاسو نه پیسې غواړي دا بدل تاسو نه پیسې غواړي نو زه به تاسو له دا پرووایډ کوم دربه کوم ځان سره خپل کورو کمپیوټر کې کېده. او تھرڈ نمبر چې کوم دی Windows 7 Ultimate 32-bit ISO فایل ما سره پکار دی. ISO دا بیک اپ ته ویل شي. بیک اپ تاسو سره یو کاپی دی کنه کاپی د فایلز کاپی ځان سره دی نو دا ته موږ اصل کې بیک اپ وته ویل شو. بیک اپ دا ولی ISO کې ځان سره دی که چېرته تاسو ډایرکټ دا کاپی کې نو شاید چې هغه وایرس هغه فایل وخی. اوس د دې سافټویر څه طریقې دي او زه به څنګه په دې کار کوم یاد ساتئ. اول به تاسو دا سلور جی بی فلیش چې کوم دا په کمپیوټر کې ورکې او بیا به دا سافټویر انسټال کې د دې بس په ډیسکټاپ باندې یو آیکن راشي او د دې سافټویر په مدد سره به څو کومه د دې نه دا یو فایل به دې فلیش ته اتوماتیکلی راځي داسې او چې دا کله 100% برابر شي نو بیا به زه هغه فلیش بل کمپیوټر کې ورکم او د هغې نه پس د هغې د وینډوز سی طریقې سره انسټالولی شم. ډېر چې تاسو دا سافټویر که چېرې سی فار ایگزامپل که تاسو سره دا سافټویر نه وي نو د دې دا فایلز چې کوم دی دا د فلیش ته زه ډایرکټ نشم کاپي کولی. یاد ساتئ ډېر که چېرې تاسو سره فلیش نی بیا هم دا دوه بېکاره دي. مطلب دې کې چې تاسو سره یو پوینټ کم شو یاد ساتئ دې به تاسو سره ګورئ بیا کار نه کوي. نو دې دپاره باید چې تاسو کې اول سلور جی بی فلیش تعالی پکار دی بیا Windows 7 ISO to USB فلیش ټول یو سافټویر دا به انسټال کې او دا چې کله په ډیسکټاپ باندې یو آیکن درکې په هغې زه ډبل کلیک کوم نو د دې دا یو فایل دې ته اتوماتیکلی 1 by 1 دقسې راځي او چې کله 100% برابر شي نو بیا زه فلیش دې نو باسم او بل کمپیوټر کوم چې خراب یا کې ورکوم او انسټالیشن ته صحیح طریقې سره شروع کوم. ډېر نو ګورئ اول به زه سټپ نمبر 1 اول به سلور جی بی فلیش زه پیدا کوم. سلور جی بی فلیش ګورئ څو دی ډیټا خو پکې نشته څومره ده اوکې. یاد ساتئ که چېرې ستاسو په فلیش کې ډیټا وي ډیټا مهمه ډیټا وي هغه به ختمېږي زمانونو. لومړی به داسې کار وکړئ چې دا ډیټا به ته کاپي کړئ چېرته او چې کله تاسو سره دا هر کار برابر شي بیا ورته کاپي کړئ خبره نشته دی او دا فلیش چې کوم تاسو Windows 7 پکې انسټال وي که نه دی کې نو په دې کې نور فایل هم ځان سره ایښودی شي خو صرف دومره خیال به ساتئ چې بھئی تاسو دا فلیش
د وایرس په کمپیوټر کې ورنکې اسنه چې ستا کوم مهم فایلز د وینډوز 7 پکې پراتی اب تاسو سره وایرس ته کنورټ شي بیا دا غینه پس ډیر تاسو نشئ کولای چې دینه وینډوز صحیح طریقې سره انسټال کړئ بیا به تاسو له ایررز درکړي مشکلات په تاسو له درکړي اصل کې ډیر نو لمبي زه کمپیوټر کې دا فلیش ورکوما سو آی هاف ټو ګیو اټ وګوره لمبي شرط خو ما سره برابر شو مطلب ما سره 4 GB فلیش موجود دی دا آی هاف وګوره چې کله کمپیوټر ته راشم نو ما سره 4 GB فلیش دی کدی کده د چرته ډیټا وی نو اتوماتیکلی تاسو ته ختمه کې یا کاپی کې اسه کې ډیر خیر دا اوس خپل فارمیټ کوي دوی ما سره هغه سافټ ویر پکار دی نو هغه ما سره موجود دی زه به تاسو درم کم چاہے ته مونږه وینډوز 7 آیسو ټیوزبي فلیش ټول وګوره دا سافټ ویر دا دې کنه ما سره رومبي بچ کله فلیش سرور کما بیا به دا انسټال کوم وینډوز 7 آیسو ټیوزبي فلیش ټول په دې ډبل کلیک کما او دا به کوم دا به انسټال کوم وګوره سونه سمپل انسټالیشن دی ډبل کلیک کپه چې کله ډبل کلیک کی دا به نیکسټ کې دي سینا او دا به انسټال کی اکثر لبدان کې بس یو ځل انسټال کا دا فلیش جوړ شو بس دا جوړ شو که سبا یو بل کس نه فلیش لوړي نو دا تاسو خو به دا هر څه انسټالي بس بیا طریقې آسان ده بس دا فینیش کړئ ځکه بل فلیش لا به انسټال نه یو منټ زته اوس وګوره په ډیسکټاپ باندې تاسو را آیکن here is وګوره Windows 7 ISO USB DVD downloaded tools دا انسټال شو اول میں فلیش ورک بیا میں Windows 7 ISO USB flash tool انسټال کړه سافټ ویر دا غینه پس اوس پس ISO فایل پس ګرځم چې آیا ISO فایل ما سره شته یا نشته اصل کې ډیر سو I have to pick بایټ چې ما سره موجود وي نو زه بدل تا وګورم چې ما سره وګوره Windows 7 Ultimate Edition 3264 وګوره دا ISO شته را سره اصل کې ډیر دا دیو موجود دی دا ات ISO فایل دا ISO فایل د CD د شکل ښکاري تاسو ته کنه دا موجود دی ما سره دا دی اوس پسو کومه زبا ام د دې سافټ ویر په مدد سره تاسو ته مو وی کنه دی بوس دا یو فایل براوي او دی فلیش ته یو په یو کاپی کوي نو براوز ته براشه وی چوز ISO فایل وی ISO تاسو رقم ځکه دی نو براوز ته براشه بیا براشه ګوره ISO فایل ما چرته خو دی ډی ډرایو کې ارزه کی چی هغه زنیرا والا زبراشن دي کې او دا Windows 7 وګوره دا ډبل کلیک کما Windows 7 ISO بز انتخاب کم او دا اوپن کم باس دا زما ISO فایل وکړه وی ISO کم ځای کې پروت دی نو ما ته هغه ځای نه خو ISO بوزي ته کاپی کیږي نیکسټ کدلتا ما ته وی چوز میډیا ټایپ وی آیتا USB ورکړی دا هغه ورکوتا زته مخه USB ډیوایس وی امدادا راهب 3.7 GB زته بالکل امدادا بگن کاپی چې کله زه بگن کاپی باندې کلیک کما دې مالې یو آپشن راکړي اریز USB ډیوایس پدې کې چې څومره ډیټا دا هغه اریز کا ختمه کا نو ګوره اریز USB ډیوایس باندې کلیک کی وذ شورې یو ګوره ستا ډیټا با د USB نو ختميږي are you sure you want to do this ته ماو all contents on this device will be lost پدې کې چې څومره ډیټا وي برادرز اب تاسو سره ختميږي نو ته شورې ته بالکل شورې نو ګوره اول فارمیټینګ یې شروع کو فارمیټینګ معنی دا چې به دینه بدا ډیټا دا فایل یو په یو کم دی هغه اوس ختمي باسل بالکل د مینځ بزي چې کله فارمیټینګ ختم شي دا غنه پس پستا فایل کاپی شروع کیدل تکي لیټس سی وګوره وتا او دا به ترغه پورزي ترسو پور چې 100% ډاټا سره برابر شي ویني وګوره هغه برابر شو اوس کاپینګ فایلز اوس دا ISO یو فایل د دې سافټ ویر په مدد سره دی رالي او یو هغه ته کاپی کوي اصل کې 1 by 1 وته کاپی کوي دا سره شاباس ترغه پور چې دا 100% برابر شي تاسو دا سټیپس سره ولیکئ